یعنې تاسې باور وکړئ یارانو دوستانو چې د امن فضا خپره ده. پخوا به په دې کې چې داسې موټر کې سپور وي داسې به د تلیفون نیولی وي خلکو به درنه تښتاوو. هغسې وکړه مه ورسېد. یعنې تاسې باور وکړئ چې اوس د کابل په ښار کې ګرځئ شپه ورځ څوک داسې نه درته وایي چې مثال ته چېرته روان یې. دا هم د امن یو فضا ده، یعنې د امن یو هغه ده، د امن پیغام ده. د امن په پیغام کې د ننه بیا دومره سهولیت ده چې د مانځه وخت شي دوکانونه خلاص شي ټول منځو ته منډې وي. مولوي صاحب که څنګه ټول منځو ته منډې وي دوکانونه خلاص شي. دا وینئ دومره دا د آپشن کې د امتیاز هغه ته نو ما خو دا وخت نه ده د لایف او وروره جانه بیا هم لږ لایف راغله حاجي صاحب نه مې لږ نیټ واخیسته. دلته په یو وخت کې د هغه په دوران کې دلته د دوه وکیلانو سره جنګ سو بل ورته ویل دا وینې دا د امریکا غلامان سره بریتي وو. نو اوس نه جنګ شته نه شی شته نه وروره جانه داسې خطر شته. وروره جانه تاسو ته د ما دا پیغام در رسول کېږي چې څه مسافر یې ډاډه راځئ وطنو ته. شیشه ولګېده خدای خیر کړي. حاجي صاحب که ګیره د نوی کرام ویلي نو بیخي سهولیت ده. دا که زه وایي زه اوس راته اولم چې ولې دې وویل حاجي. نو د امن په فضا کې دننه یو تاسې باور کولی شئ چې راتلی شئ. ښه ده ښه یې جوړې وعلیکم سلام ته به ښه ده ښه جوړې په خیر. نو دومره دا وګوره دلته موټر ولګېده چا غږ ونه کړ. یعنې موټر سره وجنګېږي خلک غږ نه کوي. پخوا به درب جوړ سو. اوس که موټر ټکر سي وروره جانه بس کېږي چې مجاهدین راځي کنداغونه اخلي دواړه موټروانان ویل کېږي که نه چې ولې دومره سهولیت راوستی دا دومره امن ده دلته. دا وګوره دا موټر ولګېده وروره جانه بس یو بل ته یې وخندل. دا دومره دا د اسلامي د مسلمانتوب او د انسانیت او د مسلمانیت یوه نښه ده که څرنګه چې صاحب بد خو به نه غږېږم. نو دا یوه نښه ده یو پیغام ده د ولس ته چې ګوره موټر وجنګېږي یو بل ته نه درېږي سره بس واځه خیر ده. پخوا خو به لکه سپي سره برید به یې سو سره جنګ به دا کړغه ونوی واجي. نو د امن فضا خپره ده الحمدلله ثم الحمدلله. ودرېږئ زه تاسو ته دا کابل در وښیم. که حمله راباندې کوئ حمله راباندې ونه کوي ما سره وسله وال ناست دي. دا د دې تسبو برکت ده دا د دې الله اکبر برکت ده. دا نن چې دلته د موږ تاسې په امن فضا کې ګرځو د شپې او د ورځې ګرځو او څوک داسې نه وایي چې پلاره خانه چېر روان یې. دا د یوغو مجاهدینو برکت ده چې په وطن باندې وروره جانه هغه وکړه سرونه ورکړل. دا د یوغو مجاهدینو برکت ده الحمدلله ثم الحمدلله. دا وګورئ که نه دا وینئ داسې کراره ده. دا پورې غونډۍ ده حاجي صاحب دا کومه غونډۍ ده تپه وزارت اکبر خان کراره ده. یعنې باور وکړئ او په ما باندې ما ته زړه مخه کوئ چې زه به په جای مې در وښودو تاسې به حمله وکړئ. زه الحمدلله د امن په فضا کې یم حاجي صاحب که څرنګه زه په سهولیت کې یم زه په امن کې یم. ما سره داسې ګګر بګر ځوانان دلته ناست دي چې وروره جانه ګهیځه ولې غږ وکړه جګ سي منځونه وکړئ.
چې منځونه مو کړله تیم په الله اکبر شروع وکړه له څو اسې مرسګه راونه خېږي خوب آرام ده حاجي بیا لږ ویده سولو بیا راجګ سولو وروره جانه همدلته نن سوکالي ده یعنې جنګ نسته غل نسته ډز نسته ډوز نسته دا د هغو مجاهدینو الحمدلله برکت ده چې د موږ او د تاسې حاجي صاحب اوس هغسې تابع وو چې په دې باندې